اسلام وی احتکار به نه کوي. واورئ غنمو والا، هر چا چې غنم جمع کړي دي په کورو کې ایښي دي د ګرانۍ په خاطر، حدیث شریف واورئ، 3 حدیثونه درته وایم. المحتکر ملعون، خوراکي شان رانیول د ګرانۍ په نیت ایښول دې ته احتکار وایي. دغه کس ته محتکر وایي. المحتکر ملعون، چا چې خوراکي و چښاکي شان رانیولي د ګرانۍ په نیت ایښي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پر هغه دې لعنت وي. لا يحتکر الا خاطئ، دوم حدیث دی. احتکار به نه کوي مګر ګناهکاره سړی. هغه څوک به خوراکي و چښاکي جان جمع کوي چې هغه ګناهکار یې. ښه مثال یې د نن سبا غنم دی. زما استاد منډیي د 90 روپو غنم ولاړی 140 ته، اوس هم خلکو پټ کړي دي. دا څنګه ظلم دی؟ ته زما وینې زبېښې، ته دې غریبانو وینې زبېښې. ډېر خلک په دې وطن کې ما ته را معلوم دي چې اوس غلمینه نه خوري، جواري نه خوري، په جواري نه باندې هم وس نه رسېږي. دا ستا د احتکار نتیجه ده. د غنمو تر کاروبار تېر سي، د غنمو تر کاروبار تېر سي، بلا دې پر هغه ګټه سي. لا يحتکر الا خاطئ، خطاکار او ګناهکاره خلک به غنمان جمع کوي. واورئ، من احتکر 40 یوما، چا چې 40 شپې غنم رانیول او په کور کې جمع کړل په دغه نیت باندې چې دا ګران سي، برئ الله منه وبرئ من الله، الله د ده څه بېزاره دی، دی د الله څه بېزاره دی. دا اوس کوم کار دی؟ اسلام وایي کاروبار وکړه زما له طرفه ته ازاد یې، خو سود به نه کوې، قمار به نه کوې، احتکار به نه کوې.